السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور ته پوښتنه را لېږلې ده چې مؤذن دی او اذان وکړي او عادت یې دا دی او جمع سره لمونځ نه کوي او ځي. نو د دې خلکو هم په دقه اذان باندې لمونځ کېږي او که نه. ګوره یو خو دلته ستاسو په دې سوال کې دوه مسلې دي، درې. یو دا چې اذان به بیا کولی شي که نه به شي کولی. یو دا دی چې د دې اذان نه مخکې صلات او سلام دی. او دویم دا دی چې اوس به دا خلک څه چل کوي. دریم نو ټولو نه مهمه خبره دلته دا ده چې د اذان نه مخکې درود شریف ویل یا کلمه ویل، دا صلات او سلام چې دی دا هم درود دی په حقیقت کې، او خلک د دې نه ناخبره دي، چونکې دا د یوې ډلې یا د یو قوم یا د یوې پارټۍ شعار نه دی، بلکې دا درود دی. نو درود شریف که څوک د اذان نه مخکې یا وروستو وایي نو ښه خبره ده، او که څوک یې ونه وایي نو ګناهګار نه دی. نو چې په یو ځای کې په انتشار جوړیږي نو په کار دا دی چې خیر دی خلک دې نرمي وکړي او خلکو سره د خلکو د علم موافق معامله پکار ده، او خلک دې ته تیارول پکار دي چې هغوی ذهن وسیع شي او په مسله باندې پوه شي. یو خبره دا ده نو که بالفرض دغه مسله د دې اذان د کولو د جماعت د پرېښودلو د دې نه جوړی، نو مولوي صاحب دې خواري وکړي او خلک دې پوه کړي، دا سړی دې پوه کړي، که نه پوهېږي نو خیر دی، دا مسله د سبب د انتشار نه جوړی. دا یوه مسله شوه. دویم نمبر مسله دا ده چې دا سړی اذان کوي او جماعت پرېږدي، نو دی ګناه کوي په ګناه کبیره سره، دی ګناهګار دی، دی ځان صحیح ګناهګاری. دا د فقې مسله ده. زمونږ د مذهب کتاب شامی وایي چې یو سړي اذان وکړ نو په دې اذان کوونکي باندې په دې جماعت کې لمونځ کول واجب شو. نو د واجب پرېښودل او په ترک د واجبو سړی ګناهګار ګرځېږي، نو دی ګناهګار دی. بلکې زمونږ فقهاو تر دې پورې مسله لیکلې ده چې که چېرته یو سړی په یو مسجد کې دی او مؤذن اذان وکړ نو دې سړي نه هم تلل نه دي پکار بغیر د عذر شرعي نه، چې لکه دی د دې جومات نه لاړ شي بل جومات ته جمع له، لا پاتې دا شوه چې ځان ته مونځ کوي، نو دا خو ډېر لوی نقصان کوي. دریم نمبر مسله دا ده چې دا خلک به اذان کوي او که نه به کوي. نو دا خلک د بل اذان نه کوي، بس دوی د دک اذان د دوی دپاره کافي دی. ځکه زمونږ د اهل سنتو رای دا ده چې مونږ وو چې که څوک صلات سلام مني او که نه مني نو دا مسلمان دی، کافر نه دی. نو د مسلمان په اذان باندې مونځ کېږي. خو دی چې دی دا سړی دی په خپله ځان ګناهګارۍ، نو د سره لږ رعایت پکار دی او پویه کول پکار دی او ناسته ورسره پکار ده چې دا اختلاف او دا انتشار د منځ نه ختم شي.